د پاور بی آی د زده کړې په سیریز کې نن ریپلیس والیوز وایو چې څنګه کولی شو چې موږ په یو ډیټا سیټ کې که چېرته موږ یو ریپلیس کوو یو ډیټا ریپلیس کوو هغه موږ څنګه کولی شو. نو دغه ډیټا سیټ کې د مثال په ډول په دې کالم باندې که چېرته موږ ریپلیس کوو نو دغه کالم موږ انتخابوو. کله چې په دې کالم باندې موږ رایټ کلیک وکړو دلته موږ هم ریپلیس والیوز لرو او دلته هم موږ ریپلیس والیوز لرو، کولی شو چې د هر ځای څخه موږ ریپلیس کوو. نو په دې باندې موږ کلیک کوو ریپلیس والیوز باندې تر څو موږ دا ویلیو ریپلیس کوو. دلته راځي ویلیو ټو فایند، موږ غواړو چې دغه په دې کالم کې د سالري کوم فیلډ چې ده دلته چې له هر کاربن لپاره سالري لیکل شوې ده، دا سالري موږ تبدیل کړو افغانۍ باندې. نو دلته موږ اول ورته لیکو چې سالري راته تبدیل که ریپلیس یې که په څه باندې په افغانۍ باندې. یو شي ته فکر وي چې پاور بی آی چې دا کیس سنسیټیو ده، هغه په دې معنی چې کله چې تاسو په دې ډیټا سیټ کې چې هر کوم ټکس یا کوم نوم په هر حروف چې لیکلی باید دلته هغه رقم ولیکئ. لکه چې دلته په دې فیلډ کې سالري چې ده سالري اس په کاپیټل ده یا په لویو حروفو ده، نور په کوچني حروفو ده. دلته هم باید داسې ولیکل سي. داسې که چېرته تاسو ټول په کوچني حروفو ولیکئ بیا یې ریپلیس کوئ بیا دا اکشن نه ترسره کېږي. نو موږ وایو چې پاور بی آی چې دغه کیس سنسیټیو ده نو هغه رقم چې په ډیټا سیټ کې لیکل شوي هغه رقم باید موږ دلته ولیکو. نو په ریپلیس کې موږ ورته وایو چې دلته موږ ته دا تبدیل کړه په څه باندې په افغانۍ باندې. اوس دلته ټول هغه سالري چې ورته لیکل شوي وو هغه ټول په څه باندې تبدیل شو په افغانۍ باندې. بل راځو که چېرته موږ سره په داسې یو ډیټا سیټ کې ځینې نل ویلیو وي، لکه په ځینې فیلډو کې ان ای لیکل شوي وي یا یوازې ان ای داسې لیکل شوي وي یا ځینې وخت ورته ان لیکل شوي وي، ځینې ایررونه موجود وي، هغه څنګه تبدیلوی شو. که چېرته تاسو دا ټول په ډیټا سیټ کې د عملیه اجرا کول غواړئ نو تاسو به د یو کالم سلیکټ کړئ او یا به هم په یو سیل کې کلیک وکړئ او کنټرول ای به ووایئ تر څو ستاسو سره ټول ډیټا سیټ څنګه سي سلیکټ سي. بیا به راسئ دلته ریپلیس والیوز ته. ریپلیس والیو کې به موږ ورته ووایو چې چېرته په دې ډیټا سیټ کې چې ان ای وي دا راته موږ ته تبدیل کړه په څه باندې په نل باندې. اوکې اخلو. نو په دې ډیټا سیټ کې په هر ځای کې چې ان ای موجود وو هغه یې راته په نل باندې اجرا کړل شوې ده او دلته ځینې بیا داسې یوازې ان لیکل شوي ده. که چېرته تاسو دا هم غواړئ چې تبدیل کړئ بیا هم کولی شئ. بله خبره دا دی که چېرته موږ یو سیل غواړو چې تبدیل یې کړو ریپلیس یې کړو، لکه دلته چې ان لیکل شوي دي، زه غواړم چې دا ریپلیس کړو په یو خاص سالري زه ورته انزرټ کوم. نو تاسو په دې سیل باندې رایټ کلیک وکړئ ریپلیس والیوز باندې او دلته ورته ولیکئ چې دغه کس ته زه غواړم چې دغه عدد اساین کم یا دغه معاش ورته اساین کم تر څو له دې نه وروسته په دې سیل کې باید دا راشي. صحیح ده. اوکې باندې کلیک کوو نو هغه خپله څنګه کېږي تبدیلېږي. که چېرته دا اکشن بیرته کینسل کول غواړئ په دې کلوز اپشن باندې کلیک وکړئ هغه بیرته څنګه کېږي بیرته کینسل کېږي. ځینې وخت بیا که تاسې یو بل مثال زه ورکړم په دې ډیپارټمنټ کالم کې زه غواړم چې دغه آی ټي چې لیکل شوي دي دغه آی ټي اینډ ډیټا ډیپارټمنټ ولیکم. نو دلته زه دا کالم سلیکټ کوم ریپلیس والیوز باندې کلیک کوم. زه ورته وایم چې په دې کالم کې هر چېرته چې آی ټي لیکل شوي هغه راته په آی ټي اینډ ډاټا باندې څنګه وکړم ریپلیس کړم. نو دغه په آی ټي اینډ ډیټا باندې څنګه وکړو ریپلیس یې کړو. نو دغه زموږ سره د ریپلیس والیوز نننی درس هیره دې نه وي چې هغه کمانډونه چې زه د پاور بی آی په دې سیریز کې تکراروم شاید په نورو ویډیوګانو کې تکرار نسي. دغه کمانډونه چې دي د پاور بی آی د راتلونکي درس لپاره لکه چېرته موږ په ډیټا کلینینګ او یا ډیټا پریپریشن باندې کار کوو هلته موږ د دې کمانډو څخه کار اخلو، خو یادونه بیا شاید هغلته ونسي. نو که چېرته د دې هر کمانډ سره بلدتیا غواړئ او یا زده کړه غواړئ نو زما د پاور بی آی سیریز ټرینینګ تعقیب کړئ له شروع نه تر پایه پورې په دې خاطر چې بیا وروسته تاسو له کوم مشکل سره مخامخ نسئ. که چېرته هم دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي. که چېرته تاسو کوم سوال نظر لرئ ما ته یې په کمنټ بخش کې ولیکئ تر څو زما دغه سیریز نور هم ښکلی شي.
نو ډیره مننه. ښه وخت.